دریای نیل د مصر په دا مینځ کې تیر شوی، دومره خشته، دومره اعلی او دونه مزیدار. نو دریای نیل به کال کې یو ځل لا ختېده، او چې رو به ختېده نو بیا به ټول مصر باندې ورته و، مصر به یې غرقاو. نو د هغوی د جاهلیت د زمانې یو قانون ادا به و چې په مصر کې به جینۍ وکته، خشته ښکلې جینۍ به یې وکته. د مصر خلک هسې هم ښکلې دي، خشته خلک دی چې څومره خبره درته وکړم، ښکلې خلک یې دي، خشته خو پاک دامن خلک دي، ګنده زناکار خلک نه دي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه زمانه کې چې مصر فتح شو، د مصر گورنر شو، د هغه قبر اوس هم په مصر کې شته. هغه ته چا ووایي چې ګوره یو مسله به وي، داسې به مصر دریاب راوچتېږي او زمونږ زړه قاعده دا ده چې هغه ټول مصر باندې بیا ورځي، دریاب بالکل پوک نالي کې روان شي. نو زمونږ قانون دا دی چې یو خشته جینۍ ګورې ورغورځو. دا مسله درته پېښه د تیارې وته وکړه. حضرت عمرو بن العاص وی د جاهلیت رسم سوال نه پیدا کی چې دا ټول مثل وړي یو دي سي، زما دا گورنر هاوس وړي یو دي سي، خو پیغمبر مبارک راغلی سره دی چې د جاهلیت رسمونه به ختموم، د جاهلیت یو رسم به نه پرېږدم. او فوراً هوښیار حضرت عمر رضی الله عنه ته خط ولېږه، وی دا چل کېږي په پلانکۍ میاشت کې، او که دریاب راوخته ما خو اعلان کړی چې جاهلیت رسم به بالکل نه څه به کوم. زمانه خو د خطونو وه، ټیلیفون میلیفون نو. خط حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسې، هغه جوباره خط راولېږه، او داسې وخت و چې دریاب راوچت شو. هغه ټیم راغی 11 ورځې د میاشتې د لومبي تاریخ نه یو مخصوص میاشت وه، دریاب به راوچت شو. دریاب بالکل فوټې مخکې نه ځي، راوچت شوی دی. او خلک رالل عمرو بن العاص رضی الله عنه گورنر له، وی د خدای دپاره بس زمونږ زړه طریقه ده، مه کوه یو جینۍ به ورغورځه، ګنې ټول مصر غرق کېږي. دا مونږ ته معلومه ده، زمونږ د پلار نیکونو طریقه را روانه ده. دا دریاب راځي زمونږ کورونه وړي، زمونږ مال وړي، زمونږ هر څه تباه کېږي. مهرباني وکړه، بس دغه یو جینۍ ده چې ټول هر څه مري، ایو دې پکې لاړه شي. هغه وی والله که جینۍ رانه ورغورځوي ما دې مو سره یوسي، خو د جاهلیت رسم بالکل نه منم. او دې کې دریاب وروسته اوچتېږي او خلک ورته په دې غرونو یو ځای بل ځای ناست دي. او عمرو بن العاص رضی الله عنه پریشان دی چې خدای څه به کوي. حضرت عمر خط راغی، داسې ټیم کې راورسېد جوابي خط چې راغی. په خط کې عمرو بن العاص ته لیکلي وی ډېر زبردسته خبره دې کړې ده، زما پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې د جاهلیت رسمونه ختم شي. پام کو جینۍ ورنه غورځئ، او داسې وکړه چې دریاب څنګه راوچت شي، زما دا خط ورغورځوه. دا خط ورولول، خط وروله، تحفه اثنا عشریه کې شته ده، خط وروله. حضرت خط کې عمر څه لیکلي دا وره، خط کې لیکلي ای دریای نیل، د نیل دریابه، که ته په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښې کوه، جینۍ نشته نه درکوو، چې په څه شیطاني چالو چې په څه دې خوښې کوه، مصر غرقې او کار څه غرقې. او که ته د الله په حکم چلیږي، زه د الله د پیغمبر خلیفه ما عمر دا خط مې درو ویشته، فوراً ښکته شه، قیامت پورې به بیا نه راوچتېږي. عمرو بن العاص رضی الله عنه خط وروغورځاوه، خو چې خط یې څنګه دریاب ته وروغورځو، دریاب د سکندونو په حساب ویخله لاړ. هغه چې دریاب ویخله تللی دی تر ننه پورې راوچت نه شو. یو سړي په زړه کې د الله مینه او د یو سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قدر او د مسلمان قدر، هغه سره به خدای مدد نه کوي. او صحیح دا خو مشهوره خبره ده، کتابونو لیکلې ده چې د مدینې منورې نه بار یو غر و، د هغې د غار نه اور راووت، اور د کویلې غار، د کویلې هغه اور خورېده مدینې شریفې ته رانږدې شو. خلک حضرت عمر له رالل، وی اور راوتی دی، او اور راغی مدینې ته، څه به کوو؟ هغه وی ښه، وی عمر به یو مدینې ته به اور راځي. تمیم الداري رضی الله عنه ته وی دلته راشه، وی ها دا چابک والا ورشه دی اور پسې، او ښه مضبوط شړق ته وباسه، او ورته ووایه چې د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلې، فټافټ منډه وا د کوم غار نه چې راوتې په هغې به وردننه کېږي، بیا به نه راوځي. هلکه ته به هلکې وایه چې دا خر اوسه، په چابکو خلک خر وایي، اس وایي، اوښ وایي،
جاندار شی وای نو اور کې خو جان نشته، خو جاندار نه دی. لیکن تمیم الداري ورغه خلک حیران دي چې په عمر څه چلو شو، اور به څنګه وای، او چې اور ته څوک نږدې کېدی کم ځای شي، دا اور خو دومره توی چې خوا کې وسره ودرېدی نه شي. تمیم الداري ورغه نه تاو شته نه بل څه شته، او اورا یا نام زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاد یم، دا اډر دی او دا چابک دربارو منډه وه، اور مخکې دی او تمیم الداري ورپسې دی. ته به وایې ګنې چرګې دي، ته به وایې ګنې انسان دی اوس غلی او تاسو یقین وکړئ چې اور په اقه سوړه د غار ور دننه شو، په کومه سوړې نه چې بار راوتی. دا الله سره ته مینه کوه، الله به تا سره مینه کوي. الله سره محبت کوه، الله به تا سره محبت کوي. یو مجوسی والا راغی، دا وره هغه د اور عبادت کوي. مجوسی ورته وایي چې ستاسو مذهب دا دی، دین دا دی چې په قبر کې به کافر ته اور به پې بلیږي؟ ویاو بلکل. مجوسی صادر خور که پکې 3 سرونه پراته، دا په تحفه اسنا شریعه کې شته، 3 سرونه د انسان پراته دي. دا خدای عمر داسې کوي، وایي دا یو سر د ما د پلار دی، دا یو سر مې د ښځې دی، دا بل سر مې د رور دی. دا 3 واړه ستاسو په مذهب او په دین مجوسیان مړه دي، کافر مړه دي. کم دی په دې اور؟ لاس ولا یو څه عمره امیر المؤمنین دی لاس یو څه چې لاس یې وړو اور وسوځولې وی نه، وی کم دی اور چې ته وایې چې ما کافر به اور سوځوي، دی کې اور نه دی، زم لاس وړم تم ولا وړو. حضرت عمر اوس هغه نه پوهېده چې دا یو د آخرت اور دی یو د دنیا اور دی. د آخرت اور ته په دنیا کې نه ښکاري، ځان له شی دی. لیکن حضرت عمر ورته څه وی، ایو هلک دی ورشاله شابه پخوا به خلکو دا بکرو نه اور ایسته، سپینه بکره به هلکه ما ته هم یا چې مونږ ماشومان وو هغه بکره وه، هغه به هم 2 وجنګولې او هغې به شغلې ووالې، او یو چقماق به یې ورته وی پخوا، هغه به باقاعده دا تیري ماچسونه خو نو، هغه به هغه بکرې لرابره او مالوچ به ورسره نیولي او مالوچ به یې ټکولي د پنبې سره هغه غوړي، هغې ته به اور لاړ کوکې به یې ورکه اور به ترې بلېده، او بکرې اوس هم سپینې بکرې راواله او ته یې ووهه هغه مضبوطه یو مضبوط اور به ترې بار هم هر کور کې به بکره پرته وه، او چا کره غټه بکره یې راوړی، بکره یې راوړه. هغه مجوسي ته وایي 2 بکرې ورته کېښودې، وایي دا ښه مضبوط یو بل سره وجنګوه، خو چې هغه یو بکره بلې له راوبروله د هغې نه د اور بسر یې جدا شو، یو برېښنا یې وکړه. حضرت عمر مجوسي ته وایي دا بکره لاس کې ونیسه، وایي دا ګرمه ده که یخه؟ وایي یخه. وی اور پکې شته؟ وی نه. وی اوس یې وه دواړه یو بل سره چې ویې واله نو هغې نه ښه مضبوطه رڼه ووته شغله. وی داسې دي؟ وی دا صاحب په دې بکره کې دننه اور پروت دی، خو مونږ یې نینو. دقسې ستا د پلار او د ښځې او د رور په دې سر کې دننه اور پروت دی، خو ته یې نه محسوسې. هله به یې محسوس کړې چې ته هم ورشې. مجوسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان. مونږ چې تراویح کوو 20 رکعاته، دا د عمر برکت دی. صحابه یو ځای ولاړو، بل ځای ولاړو، یو مونځ کو، بل عمر وی لو جماعت علی قارئ واحد، لکه په یو قاري یو ځای کوم. ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایلی چې اقربکم ابی، تاسو کې بهترین قاري حضرت ابی دی. هغه مخکې کو 20 رکعات تراویح شروع شي. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. حضور پاک فرمای وی زما د سنت تابعداری کوي او زما د خلفاء راشدینو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دا غوی د طریقوم پابندی کوي. علی یو خبره درته کوم، ستا لور د ام کلثوم دا مې خواهش دی چې دا په نکاح کې خلکو به یو بل ته وي باقاعده دا رواج و دا وي حدیثو کې راځي. لور چې به کونډه شوه نو پلار به په خپله یو ته وی تیو کا. حضرت عمر چې حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه نو په خپله حضرت ابوبکر ته وی، عثمان ته. دا څه رواج و په هغه زمانه کې. نو ستا دا لور که د ما له په نکاح نه کړه، وی علي وی واده ته مې جد نشته، بوډی یم، خو یو ارمان مې دی، او غرمان دا دی چې ستا دا لور د بیبي فاطمې لور ده، فاطمه د حضور پاک لور ده، نو دا جینۍ د رسول الله مبارک نوسی ده.
نو که ما ته دې راواده کړه خدای پاک یو بچی راکړه نو زما او د حضور پاک نسب به یو شي هغه بچی به خلک وایي د عمر نه پیدا دی او بل خوا به څه وایي چې د رسول الله مبارک نسې نجیب الطرفین علي ورته وی ام کلثوم خو زما لور شته دی چاله ورکړې نه ده خو عمر یا به دې خوښه شي یا نه خو د یو کار کومه زه یې درلېږم نو که دې خوښه شو بلکل یې درته درکوم نو په شریعت کې دا قانون دی چې یو جنۍ څوک کوي نو مخ ته یې کتی شي خو د خواهش او د شهوت په بنیاد به نه کوي هسې وګوري چې وګورم ولې بعضې ډېر خلک وي چې پلار وله جنۍ وکړي بیا نه یې خوښه مور وله وکړي بیا نه یې خوښه شریعت کې دا جایز دی کله کې هدایې لیکلي دي کله کې د شهوت راتم نو کوشش کوه چې دفع کړي دی ورولېږلی یو څادر یې وله ورکړه ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه او تپوس ته وکړه چې دا څادر دې خوښ دی او که نه هغې ام کلثوم څادر واخېسته حضرت عمر له لاړه ورته وی امیرالمؤمنین پلار مې دا څادر را کړی دا وګوره خوښ دی که نه نو حضرت عمر کې حیا وه مخ ته یې وله نه شو کتې نو خپو ته یې وله کتل که د خپو نه بس اندازه معلومه کړم اجینې پې پوه شوه هغې کې خو د حضرت فاطمې وینه چلېده رضی الله تعالی عنها د حضور پاک مبارک وینه پکې چلېده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خو د حیا یو نمونه وه اجینې چې پوه شي چې زما خپو ته ګوري وی امیرالمؤمنین څادر دې پرېښو ما خو څادر راوړو او زما خپو ته نیغ نیغ ګوري وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې درنیستې وي هغه وخندل وی خندل وی دا بچې ځه څادر مې خوښ دی واپس راله وی بابا دا څنګه امیرالمؤمنین دی دا څنګه خلیفه دی هغه خو څادر پرېښو زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل او ما م ورته غوسه وکړه که امیرالمؤمنین نه وي سترګې به مې درنیستې وي علي ورته وی رضی الله عنه وی بچې خیر دی که خپو ته یې درته کتل دا د خاوند دی بس هغه جینۍ خو پوه شوه چې زه خو بل غرض له لېږلی وم شریعت کې که د یو سړي عمر زیات وي د بل کمي د ښځې یاده او یو بل سره دوی مرضی او مور او پلار یې مرضی په دې کې هېڅ هم نشته اجینۍ په نکاح واخېسته اوس هغه خو تیز هم و باندې انسان لږ تیز وي عمر یې کم و غوسه کېده به و جګړې به یې کول او دا داسې وخت و چې شکایت ښځو کوي سړي م وایي سړي م ډبی نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې اعلان وکړ د جمعې پر ورځ وایي که نن نه پس مې واورېدل چې چا م ښځه والده چې سرمن ته یې وباسه ښځې ولې وښی دا ظلم ګورې زما وروڼو نن هم شروع دی ډېر خلک یې لګیا دی په ښځه اوس یې بار نه کېږي نو بار چې جګړه وکړي او یا څوک ورته ستغه ووایي نو راشي د ښځې نه زور وباسي ښځه راګیره کړي او ښځو سره به ظلم نه کوي الله به درنه تپوس کوي بس صاحب چې وال پرېښودل خلکو نو دا هم یو غم دی که نه چې وال نه کوې نو بیا خو ښځه هم در باندې روچتېږي که نه نو وال مه کوه ښځې پرش کوه داسې لږ یو پرش مرش کوه نور وال به نه کوې ډېر ازادي مه کوه یو باندې راغی حضرت عمر رضی الله عنه چې شکایت یې ورته کو چې مونږ تا را باندې وال بند کړل دا چې اوس ښځې په مونږ اوازونه راوباسي او جوابونه راکوي خو چې باندې راغی حضرت عمر صاحب ته دروازه وواله نو دې وخت کې دې ام کلثوم په عمر رضی الله عنه اواز راوچت کړی حضرت عمر چې راووت باندې ته وی ملګري څه وی بس یو مسله مې راوړې خو حل شوه وی څنګه حل شوه ما ته دې نه وی حل شوه نو ما د ښځې شکایت راوړل چې زما ښځه را او موږ سره شور کوي اواز را باندې راوچتې جوابونه را کوي خو ستا حل مې په کور کې ولیده پتا هم ستا ښځې چغه مې ولیده نو چې ته یې ګزاره کوې موږ بیا سر کېږو ګوره دا خبرې زما وروڼو د سرو زرو په صحیح د لیکلو قابلې دي او ته څه وایي دا تاسو مه وایئ ورته وایي بهی رورا یا مسلمان هر څه چې دي ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي که دی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره راوړه یا نوکر دې ساتلې څومره تنخوا به دې ورکړه جامې دله یې څادرونه یې دي رکټ څادرونه وغیره او که دا خدمت یې نه کولې او په دوبي دې وینځلې څونه خرچه به دې کېده
زید له جارو کوي د چپړاسي توپ خدمت ته نه کوي که دی نه کولی او نوکر دی راوستې څونه پیسې به دی لګېد د کور حفاظت دی کوي او ښځه چې کورې غل نشي راتلی که دی نه کولی او تا څوکیدار نه ولې څونه تنخوا به دی ورکوله او د ګناه نه دې پې نظر بچ دی دا 5 ډیوټۍ دله مضبوطې درنې کوي نو چې ګزاره نه کوي څه به ورسره کوي نو ښځو سره به ګزاره کوي حضور پاک په خپله فرمایي قسم دې د مارونو ګورئ مرض وفات کې رسول الله مبارک اعلان کړی داسې وخت و چې سر مبارک یې تړلی و او په دې منبر اعلان د مدینې منورې کړی دی لومبی اعلان څه دی الصلات د لمونځ خیال وساتئ دویم څه ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې څوک دی وینځه غلام امسایه نوکر کلاس پاور چې کوم ستا د لاس لاندې دي هغې به خیال ساتي او بیا څه وایي الا فتقوا الله فی النساء د خدای نه د ښځو په حق کې ویرئ د ښځو سره ظلم مه کوه دا ستاسو لاس کې عوانم قیدیانې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې ګرځېده یو سړی ابو لؤلؤ نومو او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام لوارو هم لواری کول هم ترکانی هغه لګیا دی مجوسی دی هغه غلام د اور عبادت کې لګیا دی هلته کې کار کو حضرت عمر پې ورغی اول راپاسې دغه ابو لؤلؤ او ورته وی وی امیر المؤمنین وی زما نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه چې ما نه دیاړي کمه کړي د غلامانو ته به یې وی دی کار کوې او د ورځې به دومره پیسې ماله راکړه چې کوم به کاریګرو نو ما نه مغیره ابن شعبه دونه پیسې غواړي د ورځې نو دا ورته وویل چې ما ته کمې کړي عمر ورته وی رضي الله عنه وی څونه ده نه غواړې وی دومره مولوي دا خو معمولي شی دی سړی دی کې پسې کمې ته خو دې نه زیاتې ګټلی شي چې لاړ هغه یو ټکې د خولې نه ووته وی طالب هم یو جرنده جوړوم او یو ښه مضبوط خنجر یې جوړ کړ ولور او هغې له د زهر اوبه ورکړې دوه مخیزې او سار راغی جومات ته او په لومبي صف کې ودرېد حضرت عمر رضی الله عنه چې څنګه مخکې شو عموما به هغه صورت یوسف وی او جومات به ډک و د خلکو نه او صورت یوسف به دومره اوږد وی او جړل به یې ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام هغه د بچي خبره چې راله انما اشکو بثي وحزني الی الله نو هغې کې به یې داسې سلګی والي چې رستنو صفونو کې به خلک اورېدل چې څنګه تلاوت شروع کړو لومبی رکات به دغې حرامي پې ور منډه کړې او په خنجر یې د شانه و بیا او چې څنګه او د شانه په خنجر به دی نو هغه وخت سړی ګرمي حضرت عمر رضی الله عنه زر راروسته شو او عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و هغې د ځان په دی ورمخکې کمانځه ته او پرېوت غریب او دغې د سپېره بچي په دغه یو ځل 14 صحابه ووال چا چې به نیوه 14 ووال شپږ پکې شهیدان شو او دا 7 کسان زخمیان او چې ته به چا به ور ټوپ کولې بس په خنجر به یې و بس یو صحابي سره کوټ و کوټ یې پې ور واچو کوټ کې ګیر شو لاس یې هم ګیر شو چاړه ګیره شوه نو ځان یې لاله او به دوی بیا قابو کړی منځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مختصر منځ یې وکړه او صحابه واخیسته او کور ته یې ویوړ چې کور ته یې څنګه یوړه لومبی تپوس څه کوي الله وایي مونځ شو که نه وایي یو مونځ شوی وی الحمدلله چې مونځ خراب نشي او مونځ ګډوډ نشي مونځ یې ډېر خوښ و هر صحابي خوښ و د بل شان نو بیا چې دی وی چا ووالمه وی د مغیره ابن شعبه هغه غلام هغه مجوسی وی او وی دی د خدای هلاک کړي دته خو ما څه خرابه خبره نه وه کړې خو شکر دی الحمدلله چې د منځګزار د لاسه اهل قبلې د لاسه د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شوم چې زما په وینه د مسلمان لاس سور نه شو مجوسی د لاسه ولګېده دا دوش صحابه پریشان و جړل حضرت حفصه ام المؤمنین ټولو جړل چې دا څو شي وفات پېښ شو ځکه دا مسله د حضور پاک په صحابو کې داسې نه وه شوې دا لومبی یو جنجال ولې نبي زرول الله د دې اوسکو شربت جوس
چې هغه په خولې ورواړل نو په دې خېټه ته بار راووته اچاړه دومره د شانه بس صحابه پیښو چې د خو زدي نه جمدې نه پاتې کی اواز یو کوي اوبه راوړی زوی منډه کړه اوبې ولا راوړ چې اوبې څنګه راوړې هغه وګنې سکي نو زر کېناستې ما کېنوې او دس کومه هغه ورته وایي د خدای نیک بخته ته خو دغه بیماري وینه ده نه بیږي او تیمم باندې وکړه او ته بچې ما ته مونځ مه خایه ما ته تیمم چل مه خایه د دغه کوټې مبارکې حضور پاک ته یې ګوته ونیول ما د هغه نه زده کړی او داسې په دغه حال وکړو معذور انسان به هر وخت لودس کوي په هغه وخت کې که ته بیا وینه بیږي مونځ دې کوي نو چې اودس یې وکړو وی اوس ما له تکیه راکړې کې مې نه وی او ته بیا وی بابا په ملاس ته وکړه وینې دنه روانې دي وی بچې ما درته ونه وی چې ما ته مونځ مه خایه ما د دې صاحب د خپل محبوب خلیل حضور پاک نه مونځ زده کړی مونځ یې هغه وخت کې وکړو او بیا زوی ته وی بچې یو ارمان مې دی پړه که خدای پاک دا پوره ارمان مې او هغه ارمان مې دا دی چې د ما دا ارمان دی چې د حضور پاک کومه کوټه مبارکه کې دفن دی چې دې کې ښخ شم خدا عایشې ده نو ته ورشه او عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړه نو چې ورغې عایشې صدیقې ژړل وی پلار مې را لېږلی ما او د هغه د ارمان دی چې یو خوا حضور پاک دی او بل خوا حضرت ابوبکر دی دواړه مې دوستان دي او د مغوي سره دفن شم نو عایشې صدیقې وفرمایل وی دا ځای خو ما ځان له ساتلی ما یو خوا مې پلار دی ابوبکر بل خوا مې خاوند دی حضور پاک زه به ورسره شم خو زه نن قرباني ورکوم دا مې عمر له ورکړه او زه به د مسلمانانو په قبرستان کې د نورو ملګرو بیبیانو سره ښخه شم نو چې څنګه راغی پلار ورته بچې کم خبر دی راوړه وی بابا چې ستا کوم ارمانو پوره شي اجازه ته وکړه وی ښه داسې کار دی چې اوس زه جمدې ما نو چې مړ شمه هسې نه دې وخت کې د ما د حیا د وجې نه غږ نه کوي نو چې مړ شم بیا دې تپوس وکړې دوباره نو که راضي وه نو قبر را لو که نه او که راضي نه وه د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسې نو صیبه بیا چې کله وفات شو بیا تپوس وکړه هغې ما قرباني ورکړې نو قبر یې ولو که نه نو یو خوا رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بل خوا سره دی په هغه کوټه مبارکه کې دفن شو او د یو قبر دی پکې پاتې دی چې عیسی علیه السلام کله اخره کې د اسمان نه به راکوزېږي جمدې او هغه وفات شي هغه ځای کې به هغه دفن کېږي 3 کالو په عمر کې د دنیا نه لا او د محرم لومبې تاریخ او د شپږو کسو شورا یې په هغه بیمارۍ کې مقرره کړه وی د شپږ کسانو چې کم سړی بادشاه مقرر کړ بس هغه به وی زما زوی به در سره پکې ناست دي خو بادشاهي به هغه له نه ورکړه هسې به را سره ناست دي د تعزیې په شکل کې نور تاسو شپږو کسانو کمیټه چې څوک بادشاه کړ هغه بادشاهي زما رونو ولا آواز ورکړه وی عمره ما پیژنې وی نه وی زما خاون په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی زما پلار په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی دا یتیمانان واړه بچی مې دي د دوی اسم نشته دونه څه نشته چې په خوله کې واچوي وی چوپي او دا خو به برباد شي د لوږې د لاسه به دا ټول مړه شي او زه د پلان کې لورې ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مرحبا بنسب قریب ته خو ماته نږدې مسلمانان په حیثیت د اسلام ډېره نږدې رشته داري ده د نسب نه د اسلام رشته داري ځکه چې ته د پلان کې لورې نو هغه خو د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده وی راځه بویت د بیت المال ته بلکې کور ته یې بوتله او په کور کې یو اوښ تړلی و خو غټ اوښ سوره او هغه یو طرف ته بوجې ورته یو انډې وربار که او بل طرف ته یو بوجې انډې وربار که او د پاسه یې ورته جامې او هر څه کېښودل وی ځه دا اوښ هم ستا شو او د ښي طرف ته او ګس طرف ته چې په دې څومره سامان دی او د پاسه سرباري ده دم ستا دي او پروا مه ساته دا به لا خلاص شوي نه چې نور مال به هم در رسېږي ما دې نوم په بیت المال کې ولیکه بیا مه راځه تاله به کور ته شی درځي یو صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي اکثر تلها ډېر لوی مال دی وله ور نه که
خلک یو بوجۍ ورکړي نیمه بوجۍ ورکړي نو 2 غټې بوجۍ دې ورته په اوښ بار کړې د پاسه سرباري دې مو ورته کېښوده جامې خوراکونه دې ورکړل او بیا اوښ دې مو سره ورکړ حضرت عمر ورته وی هغه کس ته وی مور دې بوره شه وی تا ته څه پته لګي چې دا د چا لور ده وی په یو زمانه کې د حضور پاک په زمانه کې د دې پلار او د دې ښځې رور د دې پلار او د دې رور یوه قلا 2 په 2 قبضه کړې ده یو قلا او بیا چې مونږ ورلو هغه غنیمتونه هم تقسیمول نو ټول د دوی کېدل لیکن هغه غنیمتونه په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شو دا د داسې نر پلار لور ده او د داسې نر رور خور ده نو دې ته به حضرت عمر نه کتل هغه د اعلان کړی وی که د فرات دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کېږي د فرات دریاب څه مطلب چې اوبه شته اوبه شته ولې سپې د تندې مري عمر له پکار دي چې دریاب ته ګودرې جوړې کړي یوازې د انسان غم به نه کوي د څاروو غم به هم کوي د حشراتو غم به هم کوي د سپو پیشوګانو غم به هم کوي پکار دي چې دریاب په غاړه وړې وړې ګودرې جوړې کړي چې سپې ورشي او هلته دې اوبه وڅکي زمرې ورشي چې هلته دې اوبه وڅکي پړانګ ورشي او هلته دې اوبه وڅکي دا سیسټم یې حضرت عمر رضی الله عنه نو چې د سپي فکر یو انسان کوي نو د انسان فکر به ولې نه هر چا له باقاعده وظیفه مقرر شوه تنخواه مقرر شوه کونډې له مقرر شوه یتیم له مقرر شوه چې نوې پیدا شو ماشوم هغه له مقرر شوه او چې کوم قاریان او عالمانو هغې له تنخواګانې مقرر شوې یو سیسټم او دا په څه باندې د څه کارخانې نه وي جوړې کړل چې کارخانې دي دا هغه پیسې وي او داسې ټیکسونه هم د ظلم نو چې دا اوس کوم د ظلم ټیکسونه دي دا صرف او صرف په زکات او په عشر د خلکو نه به عشرونه او زکاتونه راغونډول چې دا عشرونه او زکاتونه به خامخا ورکوي او هغه عشر او زکات په خپله به خلکو راوړه د خلکو مزاج داسې جوړ شوی و چې عامل به ورغې په خپله به یې ورته تیار کړی ولې هغې وی چې دا عشر او زکات موږ شروع کړی دی زموږ په مال کې خدای برکت پیدا کړي هغوی یو سوچ جوړ شوی زه اوس هم تاسو ته یم زما ورونو صرف زموږ د ضلع چارسدې د دې خپلې ضلعې به والو هغه خلک چې په هغې عشر فرض دی په غنمو کې په جوارو کې په ګوړه کې یا په نورو څیزونو کې عشر په خپل فرض دی او یا په نغدو پیسو کې په زکات لازم دی په خدای که دوی دا خپل زکات او دا عشر راویسته که په دې غونډه 400 کې غریب پاتې شو نو راشه د ما په مخ لاړې وتوکې بالکل به نه پاتې کېږي په دې غونډه 400 کې دا ټولې مدرسې به چلېږي په دې ټولو جوماتونو کې چې کوم قاریان او حافظان ناست دي په خدای چې د دې تنخواګانې هم پې کېږي دا مدرسو چندو ته هم پکې ضرورت نه راځي خو څوک ورکوي نه عشر او زکات صدقه خو ډېره لویه خبره نفلي صدقه عشر څوک نه ورکوي زکات څوک نه ورکوي نو نقصان یې څه دی نقصان یې دغه آفتونه دي ګلی پې راشي باران پې راشي زول پې راشي بیا اوچو سره لاندم سوځي ټول برباد دي سیلابونه پې راشي او دغه یې پرېږده په رزق کې او په مال کې بیا برکت نی هلته ورته بیماري جوړه شي هلته ورته دشمني جوړه شي هلته ورته داسې سقا بیماري جوړه شي چې ډاکټر وی دې علاج نشته بیا اسلام آباد ته او لاور ته او پېښور ته په هسپتالونو ګرځئ نو د خدای نیکبخته مرداره دې پې خوړه حرام رزق دې پې خوړه د خدای نیکبخته عشر د غریب حق دی هغه د غریب حق دې پې خوړه د ګاونډي مسکین او د کونډې او د یتیم حق دی هغه دې په دې خپلو بچو وخوړه نو چې ته پردې حق پې خورې نو الله به یې رانیسي او که به در رانیسي حضرت عمر دا نو کړی آسان علاج و کارخانې جوړې که او ملک کې به پیسې پیدا شي عشرونه غونډ کا خلکو ته ووایه خو ولګوه په صحیح ځای باندې داسې نه چې غونډی د خلکو نه خوري دې ممبران غونډی د خلکو نه او خوري دې دا په کورسو ناست ټیکهداران دا ممبران او دا وزیران دا دې خوري دې له څوک عشرونه نه ورکوي یو سړي ته پته ولګېدله چې په ما عشر دی او ما نه اخلي هغه مخکې راځي او په خپل ګاونډ کې به کونډې له ورکوي عامل له هغې عشر دغې کونډې له مې ورکړی دغه یتیم له مې ورکړی دغه رور له مې ورکړی چې غریب دی دغه رواره له مې ورکړی دغه خورهي له مې ورکړی دی په دې ټولو زکات کېږي عشر پې کېږي
جنگ بم ختم شي، حسد او بغض بم ختم شي، چې یو سړی ته په ګوند کې د یو خان د طرف نه، د یو ملک د طرف نه، د یو زمیندار د طرف نه عشر او زکات ملاویږي، هغه به قربانیږي، هغه به غلا نه کوي، ابو سره حسد نه کوي، ابو سره بغض نه کوي، دې سره ورولې جوړ شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سیستم جوړ کړی او په لاره زه په دې پولونه جوړ کړل چې خلکو تتل راتلل آسان شي، او د ډاک سیستم یې جوړ کړ، زه په دې ډاکخانې جوړې کړې، لکه اوس چې ډاکخانې، زه په دې کوټې جوړې کړې، تنخواګانې مقرر کړې چې دلته به ډاک ځي. 400 کې مثلا مثال در کومه، په ناګومان کې مثلا، په شب قدر کې، په پېښور کې، په نوخار کې دا ډاکیان به تلل، ته به ډاګونه وړل، هغوی به د خپل علاقې بیلول، او دا د ډاک سیستم هر چاته به په ورځو کې، په میاشتو کې ډاک نه، په 2-3 ورځې کې به، او هغوی له څاروي واخیستل دې ډاک والا له، په لږو ورځو کې به خطونه خپل ځای ته رسېدل. امن راغی، داسې امن راغی، مجال خو شته چې په ځمکه به د چا نه بوجۍ د غنمو پرېوتې وه او هغه دې څوک اوچته کړي، مجال خو شته چې چا نه په ځمکه معمولي غوندې یو شی پرېوته، هغې له خو دې څوک ګوتې یوسي نه صاحب، د اوچته کړ، نه ولې اوچته کړم؟ حضرت عمر خبر شو، هغه خو وروره بل کار د سره نه کوي، فوراً دې په دورو ووایي، غلا دې وکړه، فوراً دې نه لاس کټ کوي، مړی دې وکړه. یو مړی وشو په یو علاقه کې، په یمن کې، په یمن کې هغه 10 کسانو په شریکه یو سړی وجلو، حضرت عمر 10 واړه د پانسي کړل، چا ورته وی سړی یو مړ دی، مړه دې په 10 کړل، وایي زما دې د الله په ذات قسمې که ټول صنعا والا خلک، دا په زرګونو خلک په دې مرګ کې شریک کې، قسم په خدای چې د ټولو نه سرونه میوال. نن مسلمان یو حیثیت لري، انسان یو حیثیت لري، د مسلمان وینه یو حیثیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه فرمان دی، او د الله د قرآن وینا ده، چا چې یو انسان مړ کړه کانما قتل الناس جمیعا، د وس په یو بر شو، که وس یې وشو نورم دی به دا ټول مړه کړي. مکمل امن، مال په امن، دکان کولاو دی او زه د شپې خپل کور ته مجاز ته چې ستا دکان ته څوک راشي، دلته خو د خدای کور نه خلک غلاګانې کوي، ته د خدای د قرآن حتی کې، د خدای د کور بېعزتي کې، د خدای په کور ورځې او د هغې نه غلا کې، دلته مسلمان خدای ته ولاړ دی، الله اکبر، ته دې سپلی پټی نو جنت ته به ځې، ولې جنت داسې د لامده خوړ خیرات خو نه دی، ډېر سړی دی په ورځې، دلته الله ته ودرېد، ته دې موټرسایکل پټی، هلته مدرسه کې ناست دی، د پیغمبر حدیث ورته ناست دی، د پیغمبر حدیث دا کوي، چېرته مقتدیانو ولا په 1000 روپۍ موټرسایکل اخیستی دی، ته راشې ته دې موټرسایکل وتښتی، او څنګه خوشحاله د شپې برید تاوی چې ما خو موټرسایکل او 1000 هغه په 10000 خرڅ کړي، بچو له روزي راوړې، ما دله پیسې ګټلې دي، طالب مې وواو، ملا مې وواو، د خدای د کور نه مې غلا وکړه، دا زموږ مسلماني ده. ایو سړی کافر مسلمان شو، هغه جومات ته په مخه کېده چې زه لمونځ کوم، چې جومات ته تلل نو سپلی ویستې وی، سپلی راوچتې کوي، ولې وایي دا مخکې ږدو که نه، خو د خدای کور کې سپلی به ږدو، دا به بار پرتې وي، وایي نه دا خلک پټوي، وایي څوک د کوم ځای نه خلک راځي چې پټوي، عیسایان یې پټوي، وایي نه یهودیان راځي، وایي نه څوک راځي، دا زموږ د مسلمانان، بس هغه سپلی واپس واغوستې، وایي د اسلام مې نه پکار، په کوم اسلام کې چې مسلمان د خدای په کور کې د خپل مسلمان ورور نه غلا کوي، مړه خاونده ښځې نه کوي، نو د ښځې مال راوالي او خرڅ یې کړي، هغه وایي دا خو د ما مهر دی، چپ کټرت دی وکړ مهر دی، لاړ د کوره دې راوړی، ځه اوس څه کوې ورته، ښځه د خاوند نه پټوي، کور کې جي پیریان دي، الماری نه غلا کېږي، چابي ما سره ده، کور کې پیریان دي، پیریان نه دي، خاپیری ده، پیریان نه دي، دا خاپیری ده په کور کې دن، دقسې مې یو سړي ته ووایي، مې خفه کېږم په کور کې دن نه دي لوبه ده، خفه شو، وایي د ما د الماری نه غلا کېږي، چابي خو ما سره ده، الماری نه شی پټېږي، چابي ما سره ده، دا جي څه مسله ده، یو عامل لا ته وښایه چې ورته لاړ شم، ما وایي درته ښیم خفه کېږي خو نه، مې کور کې دن نه دي لوبه ده، یا د ښځه پټی، یا د خور پټی، یا د روندار پټی، پیری چې تا نه غلا کوي د 400 په بالکل نه ورځي،
عقل لګو لرې تاله چې غلا کوي په اندر شیر ولې نه ورځي چې ښه زبردسته داسې دوکان وګوري چې د سرو زرو پکې بلا خښتې دي او زولی یې ډکه کړي په اندر شیر ولې نه ورځي چې غلا کوي په دې پېښورونو کې او په دې اسلام آباد کې د دنیا په بینکونو کې او په ګلو کې کوله او پیسې پرتې وي پیرې په هغې ولې نه ورځي چې هغه د نه اوچت کړي او زولی یې ډکه کړي او پیرې په پیسو څه کوي د پیرې پیسو ته څه ضرورت دی چې پیریان دي او زما پیرې نه دي ښاپیرې در باندې ناسته ده داسې ښاپیرې د له مور راوستې ده داسې ښاپیرې چې سمې لتې شتې به در کې ووایي غله دې راوستې ده خپه شوله د مو د پس راغی مولوي صاحب خبره خو دې ټیکو خطه مې هغه څنګه شیخ خو زما پروندار کې راووت هغه نیک کروندار وظیفې به یې کولې په مصله به ناسته او تسبیح به ورسره وي ذکر به یې کوم مې دا ذکر نه کو دي دا سوچونه کول چې دا سړی به کله دي چې دا مال ووام هغه ډېره نیکه وه او په بوزۍ کې به ګرځېده مې څه وایي هغه شی هغوی کور کې په یو زرګر خرڅ کړل ته راووت تپوس مو چا خرڅ کړی پلانکي د دې رو ځه اوس ورسره څه کې په کور کې دن ولې شوتل زه نه موږ نه غلا کوو څه دا د شپې دا چې اوبخور لځی یو کس باړی ته ولاړي دا بل شاته په پوله ولې ګرځي چې څوک راپسې اوبه بندې نه کړي دا اوبه وخوره انګریزر حکومت رونیسو حکومت دا ټیک هغه هم غلا کوي بد نه وایي حکومت دا دا یې غلا وکړه پلانکي دا وکړه دا سرکاري افسرانو دا وکړه دا وس نه کېږي کاکاجي چوتل پټی د جومات نه غلا کوې سپلی پټی پردې صادر پټی په مقبره کې غلا کې سیکل تخته د خدای کور نه پیژنې مقبره نه پیژنې پلار نه پیژنې پلار نه غلا کې په خدای چې د پلار نه غلا کوي ګوته دې لګوي پلار یې ناجوړه پروت دی ناجوړه بېهوشه پروت دی بېهوشه پلار پروت دی او کاغذ یوسي او هغه غریب لا ګوته راوالي ورته ولګوي بېهوشه پلار نه دې ګوته ولګوه دا ماله پلار راکړی دا اوس څه کوې ورسره په پلار هم در ووایي حضرت عمر رضی الله عنه والا نظام خدای څونه برکت ولا ورکړی دی دریای نیل بکال کې یو ځل اوچتېدم دریای نیل ما لیدلی دا انیس احمد را سره مصر په دې منځ کې تیر شوی دی ډېر مزېدار او داسې روان دی چې چاته پته نشته چې دا روان دی چې کاغذ ورو غورځی نو پته به راته لګي چې دا دریاب روان او ډېر خشته کړی دی غاړې ورته مړه سمې خشته کړي دي ښکلې بلفونه یې پرې لګولي دي په غاړو باندې کښتۍ پکې روانې د سیر و سیاحت ځای دی ورچترې خپل سه دریاب ته مو ګورو خیالي ته دی مګر مونږ له چې خدای په ما زه اکثر وایم چې بار ملکونو ته لاړ شم زه یم الله چې مونږ له کوم ملک راکړی دی پاکستان غوندې ملک دا باچا خان خبره شام ورو باچا خان خو دنیا کتلی وه باچا خان بابا خو دنیا کې ګرځېدلی و دنیا یې کتلی وه او هوښیار سړی و قابل سړی و فخر افغان و چې رښتیا خبره هغه باچا خان بابا سوی وی زما د ملک په شان دی او بیا خصوصا زما د صوبې په شان صوبه په دنیا کې چېرته نشته زرخیزه اوبه خو افسوس دا دی چې صحیح مالیار نشته مالیار اوسه پورې صحیح رانغی ټیک یې ویل د سرو زرو خبره یې کړې